یاسر دوه ورونه دي او د خویندې دي. بیا یاسر دوه خویندې چې دي هغه هم پر دغه مرض باندې اخته دي. محمد بیا د دوه خویندو ورور دی. هغه دوه خویندې جوړې دي، خو دی بیچاره پر دغه مرض باندې اخته دی. الهام کنه خور چی نام داره؟ یلدا. الهام پسې بیا د خور نمبر ده. پر دغه بستر باندې بیا خور ویده کیږي چې تر څو خور هم وینه واخلي، یعنی خور هم همدغه مرض باندې اخته ده. صفیه بیا یوازینۍ لورکۍ ده د پلار چې په دغه مرض باندې ده. نور ماشومان الحمدلله جوړ دي. عمر بیا یو ورور لري، یو خور لري، هغه الحمدلله جوړ دي، روغ دي، خو هغه بیا مریض ده. ځینې وخت الفاظ وکشي، ځینې وخت هغه جملې و مکمل ټول وکشي. خو دا زموږ بچیان دي ټول. دوی وین ته ضرورت لري. دوی باید هره میاشت که نه محمده، هره میاشتې درې څلور وارې باید دوی ته وینه ورکړل شي. وینه ته سخت ضرورت لري. وینه ورکړئ، هم به مو صحت ښه وي او هم به مو د چا ژوند ژغورلی وي، هم به مو د چا لورکۍ ژغورلی وي، هم به مو د چا زوی ژغورلی وي، هم به مو د چا یو ژوند د جوړېدلو کې مرسته کړې وي. او که کله کله کولی شئ شفخانو دغسې نه په امیر کې ده د وینې یا د بلډ بانک یا د وینې بانک په نوم مشهور ځای دی. راشئ کله کله وینه ورکړئ، د دوی ژوند وژغورئ، دوی سره مرسته وکړئ. دلته ځینې دوستان دي، زه به د هغوی ټلیفون شمېره هم د دغه ویډیو په اخر کې ولیکمه. که چا مالي مرسته کوله، که چا کومک کولو، که چا دوی سره لاسنیوی کول، هغوی نمبر به هم زه ولیکمه. هرومرو وینه ورکړئ، هرومرو ژوند وژغورئ. محمد ته خو نه وایې؟ څه وایه؟ عملیات دې وشي؟ څه شي عملیات دي ده؟ لږ نږدې شه کاکا جان، لږ رانږدې شه دغه د محمد خبرې پکې. څه شي عملیات دې وشي؟ تورې عملیات دې وشي انشاءالله. بیا به ستا د والد صاحب شمېره هم زه دغه کې ولیکمه، دغه د ویډیو اخر کې هغه لاندې به ورته ولیکم. که چا کول یا ډاکټر ته پېژندلو یا مرسته کوله یا مالي یا د وینې، هغه به هم زه اخر کې ولیکمه. دا هر یو دلته پوښتنه لري، دا هر یو دلته غوښتنه لري او په سترګو کې ډېر زیات سوالونه دي. محمد ډېر بیداره هلک دی. زه په دروازه کې ولاړ وم، ساعت یې کتل ته مې چېرته لیدلی، نو زه تلویزیون کې مو وویل تلویزیون کې لیدلی. نو مرستې ورسره وکړې، کومک ورسره وکړې، که مالي وي که ځاني وي که د وینې وي، راودانګې دغه کومک ته راودانګې. دا زموږ بچیان دي. دوی باندې دغه درد هغه څوک احساسولی شي چې کور کې بچی ولري، زوی ولري، لور ولري. زه الفاظ نه لرم. نن اول ځل ده چې دریس محمدي زازه بې الفاظه کېږي او ځینې خبره نه. محمد 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 ته څومره قوي یې؟ محمد ته به ښه کېږي انشاءالله. ښه ته به جوړېږي انشاءالله. ښه صحیح 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 او ته به ښه کېږي انشاءالله، ته به جوړېږي انشاءالله. هغه ژوند دی، ته مبارزه کوي. صحیح وخت تعقیب به نه ښه صحیح وعده صحیح
کېږي انشاءالله سي دا پخې کېږي دا به جوړېږي دا هغه بچی به جوړېږي دا هر یو ماشوم به جوړېږي نور څه الفاظ نه لرو څه کېږي کلي کېږي دا بچی به جوړېږي کله نه کله راشي د سنن فامل د وینې ورکولو بانک ته راشي وینه هدیه کوي دوی ته څنګه راشي دوی غږ واوري دوی سره مالي مرستې وکړي زه مطمئنه یم موږ افغانستان کې دومره میلیونران لرو دومره سرمایدان لرو که په اخلاص سره کومک مرسته وکړي دغه مرض به له افغانستان څخه ختم شو زموږ ټول مریضان به انشاءالله جوړ وشي کېږي انشاءالله صحیح ژمنه ده انشاءالله قوي به اوسېږي که نه انشاءالله ډېر مننه زه هم راغلم دلته ماشاءالله ځوانان هم دي نور دوی هم وینه ورکوي او تاسې هم راشئ مخکې مو ولیدل ډېر ځوانان وینې ته ضرورت لري ما لږ زه خوړلو ما چې شی نه وخوړلم دغه دی راته راوړی دا وخوره دې نه مخکې چې وینه دې فشار کم کړي زیات کړي دې سره لږ کنټرول بشي نه وینه ورکړئ ځکه ما مخکې نه ویل چې دلته ځینې مریضان دي چې هغوی ضرورت ورته لري اول ما له خپل ځان څخه شروع وکړله